محمده ونصلي على रसूलिल करीम अम्मा बाद तरची नजर से देख मगर देख तो सही माना कि तेरे दिल के काबिल नहीं है हम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी दे चरूर कुमे नहायत मुअज़्ज़ज़ मशरूर नौजवानों तालुबारी हजरात और दे मीडिया रिपोर्टर मनो टول تاسو په دغه عظیم اتفاق باندې او د خپل حقوقو په دغه ځان باندې زمو مبارکباد پېښ کوم موږ عزتمن دی ډېر د وژدې خبره ضرورت نشته د دغه پروګرام او د دغه احتجاج بنیادی اعلامیه او د میز مشر حاجی ګبرای بیانوي خو صرف زه دا یایم چې میز د سہولیات زندگی خبره نه کی میز د آسایش زندگی خبره نه کی میز د ضرورت زندگی خبره کی چې د میز علاقه ته د زندگی کوم ضرورت ملو شوی په ټولو نه اهم ضرورت هغه د ژوند صحت دی د مو د صحت محکمه د مو د علاقې د پوره هیڅ اقدام نه دی کړی په دوه نمبر کې انتهایی ضروری د ژوند د پوره د انسانیت د وختري د زندګۍ د تراولو د پوره هغه د تعلیم حق دی مو ته د ګورنمنت طرفه نه د تعلیم کوم حق ملو شوی دی دوم د دنیا سره د وابستګۍ ذریعہ هغه کمیونیکیشن دی چې په هغه کې روډر درېمي په هغه کې بجلی درېمي په هغه کې ټلیفون درېمي مو ته کوم سہولت او کوم ضرورت حاصل شوی دی دوم د مو د وختري د مو د معاش د مو د یغه سره باقاعده معاشي کتلون ګرځدلې دي د مو ګورنمنت نریزک مجبورای د وجنه دغه خلک مجبور دی د وګا د چولې بالاول د پوره د خپل باج بال باج ته د رزق ته حاصلول د پوره هغه خپل کنده استعمالوي هغه خپل لوستانو کې کوي هغه خپل ځون ستړیاوي او هغه ته حکومت نه پرېږدي چې نه ته ته هم نږدې کېږه نر د خلک په دا باندې مجبور شو چې اخر د خپل ځون خلک د مو عزتمند دی همیشه په ګلا باندې سړی بادل شي په احتجاج باندې سړی باد هلي شي خو چې کله مجبوري شي بیا یې نه کولای چې ګیدړه هم بیا د زماري باندې حمله بلکې پښو هم بیا په سړی باندې د زماري باندې حمله د مو عزتمند دی میجوار په احتجاج کې وی د لارګي په ولا باندې څه باندې لاګېدلې و بیا دې میشته د حکومت چې مراکینی میشته د لارګي فضایل بیاناو چې دا د توس جنگلاتو کاټ شي بیا برومینا نشي بیا و یا بنوي بیا خوشحالي وي بیا پلونکای نو مور تاول چې د مو بچای د لوښین یخته هیڅ قسم سہولت نه دی موجود د غلط ته حاصلوله طریقې نشته بیا زه په واونه باندې سکم نر د مو عزتمند دی توس په دغه ګروند باندې وکسي چې میش هغه کیمیو شاید ما سواد یو شنه شناختی کارت نه چې هغه مش په شاس تړي استعماله په شته تکلیف باندې په شته مشکلات باندې په شا خرڅه د پوساله کوي ویزا چې جوړاوي په دغه 0% کارت حاصلو بیا وې سولټا د مو د پاسپورت هم طلبه او کدای شي چې توس پاسپورت هم جوړ د پاسپورت په تاکیم سہولت موجود دی مش خبر شوی چې باقاعده د نادر سب برانچینا دا ټول علاقې ته تقسیم شوی دي د میټ انګور ډاپه سره فهرست بنه خواشای پټ کړای دا دوه رجه راپورټ دی چې باقاعده د ټیلی کمیونیکیشن د جاز سیګنل باقاعده کپنیر غلیلو دولت یې سره مخصوص کړی دي ذات اسمت در انګور ډاپه څه ضرورت نشته د تعلیم چکیم مکمادو منیټرینګ نوم ورکړای د دایوب سے ګرځي دا ټول سکول نه کس آیا د مو سکول د کتلای د نو سکول کې ټیچر موجود دی ا د ایجوکیشن محکمه ها څومره معززه محکمه ده هغه نن د مخلا ګرځولې د مو عزتمند دی امیش د حکوم دا صرف د ویچینې په باندې کې منن درڅ شوی په خبره باندې ځون پوری کوي دا باندې کوي واجایز د مطالباتو دا مش په احتجاج باندې نه غوړي په ټوله دنیا کې ګرځا د 50 کیلو وزن د تو سره دا په جوس کې هم خوستای څه ځای کې ستای پلوز باندې په جوس کې هم د تو سره 50 کیلو وزن خوستای زه هغه شای په احتجاج باندې غوړم په دمکی غوړم په ګولې غوړم د جون په وشتلې غوړم په سولو په سنتي غوړم حالانکه ادم جایز نه دی د میش ډېرې کیسې په میش سه الیار باندې کړیلو د خمرانګو د تنایي چک پوسټ هغه د مو باډر چک پوسټ تسلیم شوی دی مو ته ولما نشي تلای
د غیر علاقې سړی نشي تللی بله ورځ د میش سره یو کس و د بنو و هسې د میش سره ورته باقاعده په همرنګې میش ته ووځي دا سړی تو سره دی حالانکې د میش دغه تعلقات شته چې یو سړی د موږ سره پرېږدي بیا میش هغه افسر ته ګنټي وکړه یخ ته وویل چې د څلو د مخ دام راواس و چې تو سره مې تعلقات دی په سپورش مې دا سړی در نه پرېږدي هغه غریب سړی چې ده ته د مستري ضرورت وي ده ته د باراني ډاکټر ضرورت وي او تو ته څنګه یې اپروچ وکړو تو ته څنګه زوم در ورسوي هغه خپل ولما انګوره ډکوره آیا دا حق تو ته حاصل دی چې ته د پاکستاني شناختي کارت سړی په همرنګ نه پورته وختنایي نه پورته نه پرېږدي نر دا د میش ډېرې محرومۍ دي د میش ډېرې مطالبې دي د میش کاروبار متاثر دی د میش ټریډ متاثر دی د میش په هر شي باندې اثر لګولی دی دغه په باره کې کومه مضبوطه فیصله وکړه چې پاکه و هر قسم مکاتب فکر سره تعلق لرونکي خلک که علما دي که مشرون دي که نوجوانون دي که ډاکټرون دي که دکاندارون دي که لاریزان دی که د ټریډ ول دی دا ټول میس په مشترکه باندې دا فیصله وکړه چې تر میش احتجاج تر هغه پورې جاري وي څو پورې چې میش سره په دا مطالبه باندې کمپرومایز او په دا مطالبه باندې مستعین وي شوی در دغه اعلامیه فلحال چې کوم اقدام دی او د میش مشر ډېر محترم حاج ګبرای تاسو بیانوي مسجد د تاسو نه رخصت وکړه چې ملګری غلي دي الله ولمن تاسو کلمنا نه کې تراته وسوي چې میش علماء باندې کوم خدمات ان شاء الله میش د حکومت سره په شپه او ورځ باندې ویلوړي واخلي